مدینه منوره کې یو کس دی اوسېږي د پاڼه چینار دی ملعون شیعه دی هدایت حسین نوم یې دی هغه په سوشل میډیا باندې باقاعده په لایو باندې راځي په لایو باندې بل ورځ هغه په هغه خپل لایو کې چې کوم حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کوم خلفای راشدین دي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پسې هغه کنځلې کړې دي چې هغه سړی اوریدي هم نشیلات پاتې هغه دوباره چې کوم دینو پس جبه باندې راتلل هغه چې سړی اوریدي هم نشي هغه پورا کلیپ چې کوم دی هغه اوریدي هم نشي نو مونږه خراج تحسین پیش کو چې کوم زمونږ د کے پی کے د اسمبلی زمونږ سپیکر صاحب دی بابر سلیم سواتی صاحب او بیا هغه ایم پی ای چې کوم عقیده خبره پاغه اسمبلی کې اوچته کړې ده په هغه کې چې دینو ریاض صاحب دی زمونږ لا منسٹر دی افتاب عالم صاحب دی عدنان صاحب دی زمونږه نثار صاحب دی دا شپږته ایم پی ای چې کوم دي دا را یوځای شوي دي باقاعده یو قرارداد پیش کړی دی په اسمبلی کې کے پی کے اسمبلی کې په هغه کې دا خبره کړې ده چې دا هدایت حسین چې د تعلق پاڼه چینار سره دی په مدینه منوره کې اوسېږي او د په مور بیبي حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها پسې داسې کنزل کړی دي د په حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پسې د په ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پسې داسې کنزل کړی هغه خپل تقریرونه په اسمبلی کې کړی دي بیا د هغې نه بعد چې کوم دی نو سپیکر صاحب چې دی بابر سلیم سواتی صاحب هغه باقاعده دا قرارداد پاس کړی دی چې دا سړی که په بهر ملک کې دی نو دی د انټرپول په ذریعه باندې که پاکستان ته راوستلی شي نو دی د انټرپول په ذریعه باندې هلته د ګرفتار شي او دی د پاکستان ته راوستی شي او د پاکستان د حکومت چې کم آئین کې لیکل شوی خبرې دي او کم قانون جوړ شوی دی په صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین صحابیاتو پسې چې څوک کنځلې کوي بد ردی وي هغه دفعات د ټول په ده باندې ولګي او هغه مطابق د ده ته سزا ورکړي شي نو کم چې څوک هم ښه کار کوي هغه تعلق هرې پارټۍ سره دی اوس دا دی یو بهترین قدم اغستی دی خو چې دا دی انجام ته ورسوي او دا سړی چې کوم دی دا هدایت حسین ملعون دا د مدینې منورې نه دلته په انټرپول په ذریعه باندې راولي او دلته ورته داسې سزا ورکړي چې دا ټول خلک ترنه عبرت واخلي چې دی بیا څوک هم د مور بیبي حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها خلاف داسې ژبه نه استعمالوي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خلاف داسې ژبه نه استعمالوي د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلاف داسې ژبه نه استعمالوي داسې سزاګانې که په پاکستان کې شروع شي نو بیا به څوک دا غلطي نه کوي چې په دې غټو غټو هستو پسې داسې خبرې وکړي نو مونږ هغې کې د هر قسمه پارټۍ ایم پی ایګان موجود دي مونږ د هغې شکریه ادا کوو او باقاعده چې دا یو ښه کار یې کړی دی نو مونږ باقاعده هغې ته سلام پیش کوو هغې ته خراج تحسین پیش کوو او خاص طور باندې چې کوم د کے پی اسمبلی هغه سپیکر صاحب دی بابر سلیم سواتی صاحب چې هغه په دې باندې سټپ اغستی دی مونږ هغه ته هم باقاعده خراج تحسین پیش کوو خو داسې نه چې صرف یو قرارداد پاس شو د هغې دپاره یو منظوري وشو بیا پې مخکې کار ونه شي نه چې دا اوس قرار واقع ته ورسي او دا خبره چې کوم ده نو دا مکمل اخرې ته ورسوي او باقاعده چې دغه هدایت حسین ملعون دلته پاکستان ته راوغوښتي شي او دله باقاعده د پاکستان د قانون مطابق سزا ورکړي شي نو مونږ بیا هغه ټایم به انشاءالله دوی ته مکمل طور باندې خراج تحسین پیش کوو دې ټولو ته به زمونږ دا څونه مسلمانان چې دي او دا ظالم چې کوم دی د اصل کې دی د پاړه چینار دا شیعه دی او هغه قسم شیعه دی چې ډېر زیات شدت والا شیعه دی او کوم چې شدت والا شیعه یاد ساتي دی ګوره همیشه صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ته کنځلې کوي بدې ردې وي او په داسې باندې د اهل سنت والجماعت چې کوم زمونږه مور بیبي یا صحابه کرامو پسې کنځلې کوي نو په دې معنی یاد ساتئ په اتفاق سره د دې خلاف دا فتوا ده چې څوک صحابه کرامو ته کنځلې کوي په دې معنی ګوره د کفر فتوا ده نو دا ډیره بهترینه خبره ده چې دا دلته راولي او خاص کر کے پی ته راولي او دلته کے پی کې دله سزا ورکړي نو دا په دې معنی مونږه یو پیر بیا دي د خراج تحسین پیش کوو نو دا خلک چې کم دین نه سبا د میډیا نه د پدې میډیا باندې راشي نو دا ویډیو چې کمی دا به ماشومانو کتلی
دا به زنانو کتلی دا به مشرانو کتلی دا به د دې زمونږ نوی کل چې څومره دی سټوډنټان دا به هغې کتلی نو چې دا سټوډنټان او دا قسمه خلک دا ویډیو وګوري چې یو سړي دومره همت وکړي چې هغه حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها پسې کنزل کوي په صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین پسې کنزل کوي نو هغه به نور په زړه کې بس وي چې یاره دا خو بس مونږ هسې د دې په زړه کې دومره عظمت و دا وګوره دې پسې کنزل کوي په دې باندې څه وشو د دې خلاف څه وشو په دې باندې چا پې رپورټ وکړو چا ګرفتار کړه دې ته سزا میلو شوه نو دې سره به هغې نور هم ډاډه کېږي او نور به هم دغه کېږي نو یاد ساتئ دا ټول هر څه یاد ساتئ زموږ په ملک کې چې دا څومره مسایل جوړېږي که نه په چینا کې په دې څیزونو باندې په اکثر په دې سوشل میډیا په دې باندې پابندي ده نو د هغه د مسایل چې کوم دي د هغه بالکل په هغه ملک کې پاتې کېږي او حل کېږي بهر نه روزي زمونږ دلته کې خدا که د پښتنو معاشره ده که هره معاشره ده دا خو د سوشل میډیا خرابه کړه